سلامونه او ښې چارې مې ومنئ. غیرت څه دی او غیرتي څوک دی؟ زموږ د ټولنې خلک څومره د غیرت په رښتینې معنا او مفهوم خبر دي؟ ځکه په تاسف سره باید ووایم، نه په ویاړ سره، له بده مرغه زموږ د ټولنې اکثر هغه کسان چې په هر ډول ناروا اخته دي، ډېره بخښنه غواړم، لکه لواطت، زنا، شرابخوري، د سپیانو، کرکانو، کوترو او چرګانو ساتل او جنګول، د مځکو غصب، غل، ګمراه، نشهیي، بېرحمه ظالم، ناپوه، جاهل او د فسق و فجور خلک، دې ځانو ته غیرتیان وایي او په دې خپلو وحشانه کړنو چې ما مخکې یادونه وکړه فخر کوي. اکثره موږ دغه ناروا خلک لري دي چې ډېر معذرت غواړم، لکه هغه شیطانان، ببر سرونه، بریتونه په خوله کې، نه د دین خبر، نه د انسانیت نه خبر، نه د اسلام نه خبر، نه شفقت، نه عفت کلام، نه د دې خیرات چا ولیدي، نه د دې صدقه چا ولیدي، نه د دې جماعت، نه د دې لمونځ. دوی په دې خپلو فسق و فجور باندې فخر کوي او په ټولنې کې پر نور خلکو از زموږ کنداریانو په اصطلاح پایې کشي چې زه خورا نامي او غیرتي سړی یم. په ماشومتوب کې ما داسې شیان اورېدل او داسې کسان مې لیدل، خو د نن څخه تقریبا 8 کاله مخکې، هغه وخت چې ما کورندلي ځای او ځای امسایه وم، تقریبا 15 کاله امسایه وم. زما د کور بغل ته یو شخص و چې د ده کړنې او د دغه وحشانه اعمال، د ګمراهۍ او د ده چې بیا ځان ته ویل ته څومره غیرتي یم، دا مې ټول هلته ولیدل چې د مېرمنو سره څنګه وضعیت کوي، د اولادو سره څنګه وضعیت کوي، د باندې بیا دی څومره ښاغلی او غښتلی ځان ښکاره کوي، او میلې او چرچي او خراباتونه او میلمستیاوې. تقریبا 8 کاله مخکې دا نظم ما لیکلی دی. د دې نظم سرلیک دی وایي غیرتي پیژني. د دې شخص اعمال ما ولیدل، بیا مې دا پښتو نظم ولیکي. د ماشومتوب نه مې کیسې اورېدې، د نن غیرت مې اماسې اورېدې، زما مشرانو یې کیسې کولې، د کارنامو یې افسانې کولې. دا د غیرت کسان ښاغلي و ټول او د همت کسان غښتلي و ټول، د غیرت خلک عالمان و ټوله، پاک عارفان او شهکاران و ټوله. هغو غیرت او ام تقوا درلود، هغوی شرف او ام سخا درلوده، هغوی فسادو ته لعنت ویل تل، فاسد کسانې د ټولنې شړل، هغوی سپېڅلي او صادق کسان و، ډېر پرمختللي د منطق کسان و، د خدای رضا یې پر ځانو منلې، د ایمان نور یې په ذکرو ګټلې، هغوی نه درلود نفساني غوښتنه، د ګناهو یې نه کول پوښتنه، ننګ او غیرت یې عدالت درلودی، له بېدیني یې نفرت درلودی، څه د دیانت او صالح خلک و، په ایمان ښکلي او مصلح خلک و، موډ او جامه یې اسلامي جامه و، هر یو لباس یې جنتي جامه و. هغوی د حق او د اصول خلک و، د خدای دوستان او د رسول خلک و، هغوی د ظلم او ظالم دشمن و، هغوی د هر ډول خاین دشمن و، هغوی عفت د خور او مور ساتله، هغوی ځانونه د پیغور ساتله، هغو په ژوند کې قناعت درلودی، د خدای رضا ته یې حرمت درلودی، د هغو ژوند د مسلمان ژوند و، ښایسته په مینه د انسان ژوند و، د غیرتیانو داسې نښانې وي، د متقیانو دا د ژوند کیسې وي. څومره خوږې وي د نامیانو کیسې، د باغیرته انسانانو کیسې. د ماشومتوبه مې ارمان درلودی، ارمان مې داسې په دې شان درلودی، کاشکې یو وخت خو غیرتیان ووینم، دا د ایمان د باغ ګلان ووینم،
کلونه تیر سوله دا زما پر ارمان وختونه تیر سوله او زه سولم ځوان زموږ په محل کې یو پوخسینه ځوانو خلکو ویل پخوا دی قومندانو چې پر دنیا یو ناروا عمل و دته حلال او بروا عمل و چرګان کوترې او کرکان یې ساتل غټ کوټګان او الوکان یې ساتل چرس او چلمې د نیکه رواجو سړی پچخولی او ډیر بدمزاجو په اصلي نوم خو چا نه پیژندی نه یې نسب معلوم چا څه پیژندی د محل خلکو په تورک پیژندی چا په چرسی چا په لوچک پیژندی څه بې فرهنګه اولادونه یې درلود په خپل محل کې کورونه درلود څلور میرمنې سر پر سر کړې وه یا یې په زور یا په ولور کړې وه څلور میرمنو ته یې کور زندانو تورک حکمونه کول قومندانو څلور میرمنې غلامانې وې ټول په نس مړې نه وې پریشانې وې ټول نه په تن پټ نه په نسو مړې وې ټوله ناجوړې په زګیروۍ پرتې وې نه په ډاکټر نه په دوا خبر وې نه د خپلوانو په دعا خبر وې چا جرأت د وینا نه درلود حتی چا حق د ژړا نه درلود تورک ویل زه غیرتي سړی یم زه په دې کلي کې نامي سړی یم زما دا ښځې به ډاکټر ته نه ځي او د دې کور څخه به بهر ته نه ځي زما دا ښځې به ډاکټر ته نه ځي او د دې کور څه به بهر ته نه ځي زما یاران ماته پیغور راکوي د یار پیغور و ماته زور راکوي ویلې مور ته چې پر دوی نظر که چا غږ پورته کړ ورماتې سر که د تورک مور څه بې حیا ښځه وه څومره ظالمه او ګمراه ښځه وه په خپلو مژوندې څه ظلمونه کول و تورک ته شیطانتونه کول د تورک داسې ښه وهل زده وه هم یې ښکنځل او ځورول زده وه تورک د خپل حاکمیت په وختو کې چې قومندانو په هغه کلو کې هم یې وهل هم یې شکنجې زده کړي لکه قصاب یې غرغړې زده کړي چې میرمنې وهلې دا یې ویل په لوړ آواز او واویلا یې ویل زما و غیرت ته بدنامي رسوئ زما نامي توب ته بې شرمي رسوئ تاسې زما کور کې مزدوران یاست ټول زما د مورجانې غلامان یاست ټول پام چې بیا نوم د ناجوړۍ وانخلئ نوم د دوا او د ګولۍ وانخلئ تورک ارکال غوښتل اولادونه د ځان په شان یې غوښتل میکروبونه خو د میرمنو په دوا شرمېدی په ناروا خوش په روا شرمېدی ویلې مور مې د دې کور مشره ده ستاسو پر مرګ او ژوند مې مور مشره ده چې مور مې وایي کار هغه به کیږي که داسې نه وي هېڅ کار ښه نه کیږي زما ټول عمر په غیرت تیر سوی په لوچکی او رضالت تیر سوی زما غټ بریتونه د غیرت نښه ده دا ببر سر مې د وحشت نښه ده څه او یاران مې ټوله غیرتیان یو فسق و فجور کې تر هر چا نامیان یو زه د غیرت لمبه یم زور لرمه د چلم سرخانه کې اور لرمه ما ته به څوک د ژوند نصیحت نه کوي کیسې د دوژغ او د جنت نه کوي زه په خپل کار پوهېږم لوی جاهل یم د ځمکې غصب کوونکی او قاتل یم پرېږدئ د شرع او قانون خبرې پرېږدئ د حق او د سمون خبرې زه غیرتي یم شریعت څه کوم زه لوی یاغي یم عدالت څه کوم لا و لهب باندې قرار اخته یم یا په نشو یا په قمار اخته یم په چا یې څه دا زما د کور زندگی اختیار لرم زه د خپل بندگی ما نامیتوب او خرابات کړي دي ژوند مې پر طرز د خرافات کړي دي ټول ګمراهان ځان ته نامیان وایي نن جاهل کسان ځان ته پوهان وایي نن خو ښاغلي دا کسان ځان بولي نر او غښتلي خاینان ځان بولي غله او لوټمار ځان غیرتي بولي نن هر زناکاره ځان ولی بولي نن خالق ټول فاسد کسان هلاک کړي د فاسدانو څخه زموږ کلي پاک کړي پر الله مسپاره